السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو څوک ګناه وکړي بیا انډیوالان په خبر کړي ما خو دې کار وکړي، دا د شریعت نظر څنګه ده؟ محترمه ده ابي قتاده رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي كل امتي معافي الا المجاهر. هر امت ته الله جل جلاله زما معافي وکړي ما سوى المجاهر. مجاهر هغه چاته ویل کېږي یعمل العمل باللیل، د شپې یو کار وکړي، یعنې پټ یو کار وکړي، الله یې پټ کړي، ثم یصبح فیقول یا فلان انی عملت البارحة کذا وکذا. هغه پټ کار چا ده ګناه وکوله هغه الله یې نه لڅي، یعنې که څوک ګوره د شپې ګناه وکړي که د ورځې ګناه وکړي الله یې نه لڅي، نو که ده ګناه وکوله پخوانو امتو چې به ګناه وکوله د سراب دروازه به یې لیکلي وو پلان زاني، پلانکي زنا کړی ده، پلان سارق، پلانکي غلا کړی ده، پلان غیبت کړی دی، پلانکی کړی دی. په د امت باندې الله رحم وکړي نو هغه ګناهونه یې ور پټ کړل، نو الله یې پټ کړي، دی بیا سهار خلک په خبرې انډیوالان په خبرې دغه ته نو الله جل جلاله عفو نه کوي. شر د انسانانو هغه څوک دی چې خپل ګناهونه خلکو ته ښکاره کوي او خلک په ځان باندې خبري او په ورځ قیامت په هغه پرده باندې شاهدان وي. مجاهرین هغه خلکو ته ویل کېږي مجاهرین چې هغه د ګناه باندې خلک خبري. حدیث رقم 4209 صفحه نمبر 11 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 15. من محترمینو دا یو عظیم جرم دی. د بعد مرغه د جامعه ځوانان داسې سوي دي چې ګناه وکړي برای یو بل ته وایي، بل هم دا ورته وایي ګور ته نو له ما پوښتې ما ټول د زړه درته ویلي دي د ته نو بیا ما ویلې نه په خبره انو دی بالا ورته سره چې ګرد حال ورته وایي دی مې وکول. اول خو انسان باید ګناه نه وکړي، بیا که کستان اوسي که سهوان اوسي سړی الله ته په سجده پرېوځي چې یا رب ومې بخښي، او داسې انډیوالانو په ما باندې فخر سره کوي وایي ما داسې وکول نادی وکول، دغه نو د الله په لعنت ککړ خلک دي. له بده مرغه زموږ جامعه په دې شیانو کې ډېره مبتلا ده. ما ته اوس دا خلک ډېره معلومېږي که یو وخت مې علماو ته ویل ما زه اوس لکه دا د انسانانو شپانه ده یم، خو داسې پوښتنې راڅه وسولې داسې ناولد د شانو باندې خبر سولمه چې کله وژاړم کله په ژړا کې خندا راشي، د تعجب واخلم چې دا اوس څنګه پېښې دي، دا اوس څه ډول واقعات دي. خو که نر وي که ښځې وي داسې پراغ خپل حال راته ووایي یو نه وه دا د دوی ښوالی دی چې خپل راز یعنې داسې خبرې به وي چې یو څوک خپل پلار ته هم نسي کولی، خپلې ښځې ته هم نسي کولی، خپلې مور ته هم نسي کولی، خپل ورور ته هم نسي کولی. دا خو هغه د ژوند مهم شان دي، مهم قربان دي، خو لیکن مات یې کړي دي. ما په هغه مشکل باندې خبر کې الحمدلله ما داسې طریقه په لاس ورکړي چې دی بیا دعاوې راته کوي. دغسې خوند دې سته چې داسې حالات یې راته ویلي دي چې خپل خاوند هم علم نه پرلري، خپله مور نه یې په خبر، خپل پلار نه یې په خبر، خپل ورور نه یې په خبر، خو مشکل یې ما ته ویلي او ما داسې لار ورته ښوولې دي چې هغه د دې د دنیا او د آخرت خیر کې پکې وي. نو دغه چمونه پرېږدئ، دغه بل ته د ځان ګناه ښوول چې ما خدای کړي دي په ورځ قیامت به هغه انډیوال در باندې شاهد وي، خو پلانکي مجلس کې دې وویل چې ما دی لواطت کړی دی، ما دی زنا کړی دی، ما دی شراب وخوړل. دا اوس د جامعه د عادت دی، فخر پکې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.